ابن عوام رضی الله عنه توغری شي حق دې حق بسې او کدا حق موږ دانه کو بیا توغری نشي. ابو دجان رضی الله عنه پاسه د سیماک رضی الله عنه خپل سیماکو یا رسول الله حق څه دی ته حق بیان کا نو بیا موږ وګورو چې حق ادا کول شي. نو حق دا دی چې په دې باندې به د مشرکینو د کوپړې دومره الوزي چې د کوک شي یو به خلک توغلی شو چې څنګه رسول الله خبرو کړل یا رسول الله زه حق ادا کوم راک مرګرو ته ویم ګورې چې حق کړي او حق ادا کوم راک یا رسول وګوره انو توغلی شي او دې پکې اړې ده نو پوه شي چې دې د حق ادا کوي ځکه یعنی دا وخت پورې دیم غلې ناس نو د رسول صلی الله علیه وسلم نه دغه تور واغسه او په دې تور باندې ابو دجان رضی الله عنه د مشرکینو دومره کوپړې الوزولې وی چې دای کړي و حق ادا کو دې ته د رسول سم تابعداري دې ته د رسول سره مینا د تور ما غسې دې لپاره چې دا بکګو دا بکګيږي د تور ما غسې دې لپاره چې د مشرکینو کوپړې بالوزم نو کوپړې بالوزي او منګه لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله موږ رسول سره لوز کړی چې یا رسول الله موږ په تاسو سره مینا کو دې مطلب دا دی یا رسول الله موږ په پتا باندې هر څه قربانو یا رسول الله موږ بستا په سنت باندې ځان مړ کو او به نتیجه هیڅ نشته. دا یو مثال مې تاسو ته پیښ کوم. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه یو پیر روانو جمعات د جمعې خطبه را لګنه وخت شیو نو روانو نو په دې جمعات کې باز کسان ولاړو نو رسول الله هغه ته په خطبه کې و چې ایوه الناس اجلسوا خلقو کینه ودرېږئ ما نه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د دروازې نه لګه خو دروازې ته نږدې و په دغه ځای کې هغه د رسول الله د आवाज ور نه الته ناس نو رسول الله چې کله موږ ختم کو او د مدینه په ګرمۍ کې او په دې ځمکه چې نه ځان سره غستی نه نور سره هغه ځای کې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه موږ نه عبد الله بن مسعود باغ ځکه موږ رسول الله وروته مرګري رسول الله ته تلته یو رسول الله تاسو کېنه ځکه ناست رسول الله ته نو ویل چې کېنه ما خو د جمعه کې څه کسان هغه ته مو چې کېنه او تلته کېناست رسول الله ما دغه ټکی ور چې کېنه نو مکه اسلام عام دی عام امر کو بس متابعای الله دی وبخي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وکوسوي چې ته موږ د رسول الله سنت دي سړي په مذهب کې شتي امام سیب ویلي سابق سیب خو نه کوي زموږ پښتانه خو نه کوي زموږ ملک سره سو کوي نه خپلانه مولوی چې دومره تکړه دا غیر سره کوي نه او دا چې سړیو کې خلک پوری خان دي او مړ دې سره سړی بد غونډه کې ښکاري او دا ګیره چې غټي دې سره شکل ونه ښکاري او دا پرتو چې ګټونه بری سره سره ونه غونډه کې ښکاري او دا لاسونه د اشاره چې په منځ کې د خلک پوری خان الله اکبر او هغه امر هغه ته نه دی هغه کېناستو او د رسول سم د اوامر مونږ ته دي خو مونږ وایو مونږ څه وایو اگر که بخلې نه وایو خو دې خبرو د اعمالو نه د پته لګي چې ستا اوامر به یا رسول الله مونږ ته یو خو مونږ د نور خبرو نه مجبور یو متخفن شي یا رسول الله ستانه مخکې نوري خبرې شتي امام صاحب دې مذهب دې مولوی صاحب دې د پلار نیکه طریقه ده غم خادي ده علاقه ده او ډېری خبرې د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه جون ما یو واقعه ته ستره نقل کړه د شنو ډېر واقعي چې انسان ته پدې ځاغو پر رسول الله سمره مینو عبد الله بن عمر رضی الله عنهما امام بن حنبل دا روایت راوړی وی عبد الله بن عمر رضی الله عنه دا خبرو کړ چې ما د رسول الله اوریدلی چې لا تمنعوا اماء الله مساجد الله دا زنانه چې دي د جمعتون نه منع کوي نو دا شری مسله ده چې کله زنانه خاوند ته وجې جمعه تزمن غي نشي منع کولای نو داغه د زوی ناسو بلال وی چې والله لنمنعهن بلمی القسم خو منع کو رسول الله زمانه بل شان او استاد زمانه بل شان زمون زمانه کې فساد ګور دیږي کې ګوره د دې عبد الله بن عمر د زوی ګوره مقصد دانه چې د مذهب د پاره لګي مذهب یادو مولوی سی یادو یا بل څه خواهشاتو دغه نه هغه خپل یو سوچ کو چې نن سبا د لکان چې دغه شان نه دي زنانم لکه لازم چې څومره زمانه مخ ته زی خلک کمزوري کیږي د مخ کې نه صرف دا خبره وکړه چې څنګه دا خبره وکړه نو دې پلاری وته وکړو
وی زه ته د رسول صلی الله علیه وسلم خبره کوم او ته چې لنمناهن وی فسبه سبا سیئا ډېرې سختې کنځلې او ناروا کنځلې ورته عبد الله بن عمر وکړې. راوي وی ما چې د په دې ژوند کې د عبد الله بن عمر د خولې دا خبرې نه دي اورېدلې. تفسیر کې راځي لکه دې شو ته یا سپیا یا خره لکه انسان چې کله قار شي دغه کې وای دا ټکی خو عجیبه خبره ده دې ته غوږ کېدی. وی بیا د مرګ پورې عبد الله بن عمر د دې زوی سره خبرې نه دي کړې او بشراتو پلار زمانه خپې بس خبره شو نه خبره څنګه شوی اسانه خبره زه د رسول خبره کوم ته ماته زمانه کوم بالکل به زما سره هیڅ نه دوا سلام کې نه به زما سره رابطه ساتي زما یې سوم نه ځه ګرځ خلک بشرالو جرګې کې نه خیر دی ما نه کم سړی د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث نه مني کاغه زما پلار دی کاغه زما زوی دی کاغه هر څوک دی زما او دغه رابطه نشته دي ته سوې مینا د رسول صلی الله علیه وسلم او تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم او دغه بنی ایمان مضبوط ایمان. امام ابن هشام په خپل سیرت کې دا واقعا نقل کړی چې کله رسول صلی الله علیه وسلم د غزوه احد نو واپس راغی نو په دې لار کې وته د انصارو یو زنانه ملو شو. په وخت کې به دي چې د مسلمانان په دې بارډرانو باندې په دې بارډرو به انتظار کوي د ځوانانو د مجاهدینو لکه څنګه چې نن سبا زمونږ ځوانان په ایرپورټ باندې چا انتظار کوي د کرکټیانو او د سندرو والو او د مزدوري والو چې د مجاهدین را روان دي هغه به دا هغه مجاهدینو انتظار کوي. نو څوک خپل زوی ته ولاړو څوک خپل مور ته ورور ته ولاړو څوک بچی پلار ته ولاړو یو بوډۍ غونډه کې زنانه ولاړه چې کله دې په خوا باندې خلک تیریدونو چاوته وي چې ستاسو پلار به وجلې شي هغه پلاروم تلو جهاد ستاسو پلار به وجلې شي بلکې په شراغ ستاسو غرور موجلې شي نه او به خبر ورکو نه بل بشراغ وستا خاون وجلې شي غزوه احد کې دریش په اخر کې بس یو راغ وزوی دی به وجلې شي ټول خاندان په یو ځای ختم شي پلار زوی خاون رور. کله چې ته دا خبرې وکړې نو خلکو یې چې دا وسمه واویلاک او سمې چغې بوي او یختبه وباسي او کپړې بشلې ځکه چې یو خاندان پوره په یو ځای کې ختميږي. نو چې څنګه ته دا خبرو کړل هغه وی چې ما فعل النبي صلی الله علیه وسلم رسول څنګه یو ته چې بخیر او خده وي ماته ورخه کوم ځای کې اوس پرې شي روان چې څنګه رسول صلی الله علیه وسلم دی ولید لا رسول بزینې دی ورسول صلی الله علیه وسلم كل مصیبه بعده جلل وی دا رسول صلی الله علیه وسلم چې وینم کنه د دې نه بعد هر مصیبت زمانه یې شي د سره نه دا وی چې زما پلار څنګه مړ شي زما خاون اټو جون چې ما سره تیر کړو قبر کم ځکی دی زما غزوی زما غرور سوچ لري چا سره دی د رسول صلی الله علیه وسلم سره دی زنانه او ټول خاندان ختمي ایو تر ته مونږ په خپل زار له افسوس راشي او جړه راشي او خندار لم راشي او خندار له بدی راشي داوی غټي کو او حالات هم دی رسول صلی الله علیه وسلم سوی ګيري پری دی یو طرف ته د امر بل طرف ته خزه سوی وې خره د بلیټ پولیس الټو و چې تکشین مختینی ولې زنانه سلور سړی د کور نه مړ شو هغه سوچ د چا سره دی رسول سره مونږ ته د مرګ او د وینې بیانو مسله نه لګره صرف دومره د رسول سم وی الله چې څنګه پیدا کړی د قشن وسی د خبره دغه سشتي قرباني وکشتي دا کوم چې ګیرو ورنه چې قرباني ورکړي غټه دې څه قرباني دی ګیره صرف رسول سم وی الله چې څنګه پیدا کړی دې وسی بس خبره ختمه شو مونږ سوې نه نه ته زنانه وی خزه سوې چې وړې کا مونږ د دومره وړه مسله د دې خزې لپاره نشو پرې خو دی د پلار لپاره نشو پرې خو دی د مور لپاره د مرګري لپاره نشو پرې خو دی د کلی لپاره نشو پرې خو دی نو د دې زنانه د ایمان تجربه انسان شي انسان وتاریان شي یو کس پر رسول په سراغه او د رسول سره ناس نه عبد الله بن عباس نو ما دا روایت ته رسول صلی الله علیه وسلم دغه په دې ګوته کې ګوتې ولید د سرو زرو
رسول سم یو پیره چولو د سرو زرو ګوتې خو به گزار کړو چې زموږ لپاره ناروا دي. چې څنګه رسول سم د ګوتې لري ټول لري به رسول سم د سپینو زرو جوړ کړو ټول جوړ کړل نه دی یو کس بګې د سرو زرو اچولو هغه پر رسول سره خبرې شو رسول سم ګوتې ورید ها رسول سم ته اشته خدا نو دا خو دې چې لکه ته چې د جهنم سکروټه به دې ګوتې کې چولې نه رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته د لړکه د ګوتې گزار کړ ناغه د ګوتې دې سره واسطه او دې شي گزار کړل د شي د سرو زرو ګوتې د سرو زرو رسول سم لړ کور ته دنه دې مرګرو ته د ګوتې روانه او زنانه له ورکا خور له ورکا لور له ورکا هغه ته دې په تعجب په نظر وکړو وی رسول صلی الله علیه وسلم راته ویلو گزار کې تاسو ما باندې راغلی مستحقه امر دی حالانکه رسول متدی سنې دی چې گزار کا بس پرې ده مطلب چې لری کې ختمه کړه وای ګوتې نه لری نو اقا ګوتې و چې پاکه ځوانه پاتې شو دا سړی چرته لاړ د کور ته لاړ روانه غسته ولي دغه چې رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دی وی دا ګوتې پرې ده زه به تاسو چې کم دغه ذکر کوم او دغه درسه چې بیان دی وګدي نو کې ان شاء الله سبحانه وتعالى توفیق راکونو زب په دې باندې دویم قسم کېدو په دې روان اپته کې به ان شاء الله په دې باندې هغه دویم چې کوم ده کله توفیق راکو الله وختلو هغه بیان کو الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي د رسول الله سره د مینو کولو الله سبحانه وتعالى دې زموږ په دې زړونو کې یا زموږ د زړونو دې الله سبحانه وتعالى د رسول الله سره د مين نه ډک الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي دا هغه په دې سنت باندې عمل کولو